السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو هم زموږ په شانتې رمټ وئ او د صحت جامې به مو برتن وي. نن زه بیا د یوې نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. دا ویډیو د هغه چا دپاره ده د چا چې انټرنیټ زیات مصرف کوي، ام بي زر خلاصېږي، نو د هغې دپاره ده. نو هغې دپاره یو اپ شته چې اپلیکشن ده چې هی کومکي اپلیکشن ده، تاسو سره به ډېر زیات کومک وکړي. نو د دې لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې ورکوم. نو اول تاسو که چا زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ او زموږ فیسبوک پاڼه خوښه کړئ تر څو همداسې نورې ښې ښې ویډیوګانې موږ تاسو ته اپلوډ کړو. نو راځم اپلیکشن ته. تاسو به اول وار کې لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې راغلی، دلته به په سرچ کې ولیکئ انټرنیټ ګوارډ. انټرنیټ ګوارډ دوستانو دا اپلیکشن دی، ما سره الریډي ډاونلوډ دی، تاسو به هم ځان ته ډاونلوډ کړئ. نو اوس راځم دلته یې اوپن کوم. لږ صبر کړه، لږ وخت غواړي. اوس دا دی، دلته وګورئ ښه چې دا تاسو په موبایل کې چې کوم پروګرامونه دي ټول دا دلته وي. نو دلته تاسو کولی شئ چې دا خو اوس شنه دي، دا ښکته وګورئ، دا وګورئ، دا ټول شنه دي. دا یو څو پروګرام ما بند کړي دي. نو دا چې دا که نه تاسو کوم ډیټا استعمالوئ نو په دې باندې کلیک وکړئ او داسې چې دا سور شي، او که وای فای استعمالوئ نو په دې باندې کلیک وکړئ. نو دا همداسې دا کوم پروګرامونه چې دي نو دا تاسو چې بند کړئ نو تاسو ام بي مو ضایع کېږي نه، بې ځایه نه ځي. او کوم کار چې صرف تاسو پې کوئ دا همغه به ام بي به کټ کېږي او نور چې دي هغه اضافي ام بي خوړو نه به خلاص یا اضافي مصارف به یې بیا نه وي. نو که چېرې دا ویډیو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ تر څو ښې ښې ویډیوګانې درته اپلوډ کړو. په الله مو سپارم، د خدای په امان.